زپرنگ کے د منظور دویم بچا خان یم ویز د توسه په درونه حضور شي د لرو پر افغان ملي رهبر او د مظلوم ملت د ځورېدلې دردېدلې خلکې اخرینۍ هیله او د افغان مظلوم ملت یوازینی رښتینی ترجمان قدرمان منظور احمد پشتین ته بلنه ورکوو توسه په درونه استقبال سے چړو شي خپل خیالات اظهار وکړو منظور احمد پشتین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسمى رغلاي خالصاي كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس خو میز چې ویني هر رژاک شي د رژې په مبارکه میاشت شي نن ها په داسې وړې وړکې او د بېګناه په وینې باندې راټول شوي د ریاست ته بارها د میز خلک دا کیسې ورکوي چې موږ خو په 47 کې درته جنګېدلي موږ خو په 48 کې درته جنګېدلي موږ خو په 65 کې جنګېدلي موږ خو په 71 کې جنګېدلي ډېره علم پر وکړه د پوی کې چې کله موږ سره خپل یو موږ ته ډېره قرباني درکړې دي ریاست دومره نه دی پاګل چې دومره غټ غټ ډالر په دا څو کیسې ته پرېږدي ایخ کاروبار دی دغه جنګینه د ده کاروبار دی دومره نن د مداخل کوم د انتظام لوندې د پښتنې دغه پرلت دا درنه د چا د پوره څومره معنا لري د موږ د پوره ډېره لویه معنا لري لویه معنا په دا لري چې دا د چا د وینې د چا د عشق ترجماني کوي دا د مظلومیت ترجماني کوي دا په هغې دور شي چې هر څوک د ځون د پوره منډې وایي دلته د بل مسلمون د بل بخیل ورور د بل مظلوم ورور سره د منډې وهلې د هغې د پوره یو ځون په تکلیف شي اچولی یو ځون د زورورې مخ ته خامخا وردیکه کولی کوششونه دي نو دا لوی کوششونه دي دا تاریخي کوششونه دي دا شاید په تاریخ شي لیکل شي دا چې بله څوک توب لیکي د دغې وخت په حالات باندې پاک شو دغه شی لیکه شي چې په خوست ظلم جبر شوی و یا څوک غلی وي یو څوک په باندې غږېدل چا په فکر شي کېدای شي دغه غږول او دا نوستی ډېر وړیکی شی وي هیڅ بېمانې شی وي کېدای شي چا ته خو د میر د پوره بېمانې په دا نه دی چې د دغې کوم نور واست نشته د دغې کوم دومره واست دی چې خپل غږ پورته کړي خپل اوز پورته کړي خو که ته غږ هم نه کړې پورته ظالم ته کم از کم دا پته نه ولګېږي چې د نور انسانونه چا په طرف وي مو په طرف وي که دغې مظلوم په طرف وي نو په دغې بېواسه ژوند کښې دیگه د مظلومیت په ژوند شي دا درنه احتجاج هم د مظلومیت حمایت خدای چې میر د مظلوم سره یي د ظالم سره نه دا یو لوی اعلان دی دا وړیکه اعلان نه دی دا درنه ته سلام پیش کوي او ملګری دلته یو ملګری بل ملګری چې روغای مو شکریا ویل دا کړله بیا د مرفون چې ایدول بیا وویل چې دا خو چونکې مش مداخلې خپل کوم دی خو بیا هم شکریا ادا کوي میش هم مداخل خپل کوم دی میرو په یو سبق شي وره نه ځنه وبوسک وشي دا ټول د دغې پښتانه خوره د هرې قبیلې هر خلک چې کوم دی دا د میش خپل قومونه دي د میش خپل علاقې دي ملګري زه په دا واقعه ودرېمو په خوست چې د پاکستان جیټ طیارې بمبار وکړ دولته دوی جامع ملګري مې په دا کښې د افغانستان چې د چا په لوز چې نن سبا اختیار دی د هغې څه ذمهواري دوی دویمه د پاکستان څه ذمهواري دوی
چې کله هم په دا کرشا څوک د ایره دی د هغې د تحفظ ذمهواري د چا جوړېږي وره ده چې چا په لوس شي اختیار واخیستی دی د هغې ذمهواري دو چې دا یې تحفظ کوي د پاکستان دا ذمهواري دو چې دا یې بېګناه خلق نه مړوي دا یې جنګ ختم کو ګوره یو ملک بل ملک ته خپل جوز نشي اړولی په بل ملک شي بمبار نشي کړلی دغه اجازات نشته دی خو پاکستان دا ډیورنډ لاین مانی نه خالی امیره د لر او بر ناره باده پې لګېږي نور دا یې خپل هم ورپسې ګرځي روګرځي دا یې خپله هم په عمال کښې مانی نه ده کیسه نو دلته د دې راته چې کوم میش خلق ورغونډ شوي دا میش په دواړه حکومتونه باندې غږ کوي چې خپله ذمهواري دا وپېژندي د دې غیر ذمه دارانه حرکتونه د میر د ولسینې د نقصان سبب جوړېږي نو بیا د پاکستان غټه ذمهواري ځکه ودرېږي چې دا خلق ورې پنډېږي مجبوری ہے تے تو یوازې دای ورته پنډول ته مجبور دی دای د ځکه واپس نشي راتللی چې ته دلته ملګري په تفصیل سره د لیسټینې خبره وکړه یوه قبیله یوه کاډه په کیمې کیمې طریقې رودرېمي څومره زره روپۍ ځنه وخلي څومره مشکلات د یوه بل هیله تامې لري چې صرف دا ګیټ باندې مو وړوي ډېر غټ تکلیف دی که نن هم پاکستان اجازات ورکړي هغه ټول دل روشي بیا د دغه مسلې ضرورت نه وای یو دا مسله نه جوړېدل سامان دی دی خو د یور وخوږي دی خو په هغه لګیا دی چې نوي وکښلي که په باقاعدل شي یوه خاندان ته 10,000 روپۍ د میاشتې ورکوي ډېر وړوکی دی وره دی په عربي نه روپۍ ګټي په دغه سامان دا یو نظام یې جوړ کړی دی چې هېڅ کې د میش پې تویېږي خولې د میش ژاړو ته جوړې شي او د څو جرنلونه خولې خاندو ته پې جوړې شي تو پې کور ړانګ شي ده پې بنګله جوړه شي تو پہ معیشت ختم شي ده پہ معیشت جوړ شي تو د خوبر وسایل ختم یو مستقل کاروبار چې ډېره ګټه ده پکښې په دا دنیا کښې هر څوک چې روپۍ ګټي دومره په تیزي باندې چا نه دي ګټلې لکه د پښتانه په وینه باندې چې څومره تیز وزر کې ګټلې شي ډېرې روپۍ پې وګټلې شولې چیرې و د خور لیر کور ته روغلی یو دوې پنځه د چټي که نو مسلمان نو واخته پر جام یو خندینه یو کیسې رښتیا درته چې هېڅ داسې نه دي شوي میش ته د رښتې د خلقې د رښتې په منځ کې کوم خوند څه وي کوم د یوه بل سره غږېدو وي د هغې خوند هم پسې ختم شوی دی دا ژوند د خلقې تباه شوی دی دا ژوند د خلقې برباد شوی دی دا رزق شپه چې تېرېږي دا شپې چې اړېږي ژوند نه تېرېږي دا شپې چې اړېږي دا غنیمت جوړ شوی دی چې دا عمل یا روغه کیسه ده چې دومره شپه خو وړي دومره رزق تېرېږي په دا خومره باندې میش دومره ذلیل شوي چې میش انصاف نه دی هغې خلکو نه غواړي چې چا قتل کړی دی چا قتل کړي چا رور ووژلي څوک چې په لاندې پکښې ختلي دي چا چې د میش وطن ته زیاړه مزدوري کړي دي همدومره په واسه شولي چې انصاف وکړه وخت ګړې ګړې دی شاو د وشوېږي بیا دا خلک تورو تم کوي نه بیا کېدای شي ډېر د دنیا حالات بدلېږي نن بیا د ریاست کې چې دغه شهیدونه وینا وپېژندستی دغه مظلومیت وپېژندستی که د پاکستان د طالب ورته په پېښور شو خودکش کېږي کني عام خلک مړ دی چې په وزیرستان کښې بمباري کېږي هم عام خلک مړ دی نو سترګې مړه شوي دي که شوي څه
چمڑی میرا بادی ہے تس کا پانچ او کرشتیائی جنگ میں ہوں بیاو دس مرگر توکی چمیش دی جنگینا تانگی تو سرا ووزستا چیر بلا علاقاتا شر دیریا سرا وقستائی یا تو سے جنگ ضرورت میش دی تن تانگی دن استڑی جوندوں پتھرار دائی دمیرز کوبرا د جنگ در ویرز مایدون جوڑ شوائی دیں نور دا دمیرز کوبرا د جنگ مایدون نجوڑی ری ملگری ازیو کسا در تک دولتا یو طرف تا احسان اللہ احسان دی بل طرف تا باجواق دی آیو دے اقبل پدریش نجائزہ حملہ وکی اخت جواز جوڑشی سے زویس نور جنگ کا وہم ظالم مالک بل روشی پا اقبل دیش عملہ وکی آئی چی یرا موتا دا جنگ ضرورت ہے دا خوب دا استماع کلاشی ادھے پورو مزاحمت دوی ادھے پورو بیش کم سے کم چکیری جاق کو تکاول کو قولائی شی آوز کو تکاولائی شی داگا کسا پورو سراوما نہیں دکو ماما ریشی کی رستائی خپل طاقت د خپل وجود طاقت دمرا ما کمزوریا وسته چې په 15 غنټه نوستي ستړي وي دا کیم سوچ وی چې زه د کوم د پورا نو راته چګړو دي کومه تاسو پیندم تاسو ځای نه درته اخلاق کې ستای دا ډېر وړي خان کای خدمات تای دا ډېر وړي خان کای تکلیف تای چې په دنیا تیرا به په مقابله هغه خلک چې په ځان نه وړي کې بامینا برداشت کوي دغه ظلم جبر پر خلاف امود اردو به سره شوق نشته خو د ضرورت د پورا د نوای حکومت چې داوای کړی دو چې بادشاہ سلامت نیوټرل دی چې جرنلون ویس د میش په سیکشن اړی نرو ګلی میش په سیکشن په پیسې لیکشه وته نوای غیتا یو درخواست د پورا په اردو ژبه کې دا پیغام امید دائی کہ بچہ طریقہ ورسی میں آج اس سٹیج سے یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حسن نے پاکستان میں جو بمباری کی ہے اس میں عام بچے اور عورتیں شہید ہو گئے ہیں یہ شہید بچے اور عورتیں مراخل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ آپ کے فوج کے آپریشنز کی وجہ سے حکومت سے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور ہم ہر فیصلہ کر سکتے ہیں جرنیل کوئی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں اگر واقعی ایسا ہے تو جناب شہباز شریف صاحب اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دھرنا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اس دھرنے کا نوٹس لے اور اس حوالے سے فیصلہ کرے یہاں پر انصاف مانگا جا رہا ہے تحقیقات مانگے جا رہے ہیں وہاں پر رہنے والے عوام کی مستقبل کی بات کی جا رہی ہے اگر آپ عوام کے وزیر اعظم ہے تو یہ عوام ہے اس عوام کے حق میں فیصلہ کرو اور یہ سارا مجمع یہی درخواست کرتی ہے کہ اگر واقعی یہاں پر حکومت کسی کے پریشر میں نہیں ہے تو وہ یہاں پر انصاف کے حوالے سے جلد از جلد فیصلہ کرے کیا یہ سب کو منظور ہے نو محترمو د ظلم او جبر لڑے بیا پدے پښتنو سے زیاتی جی بیا زیاتی جی دغه شای د څورې ځکه چې دلته په باندې شه ها یو د پولیس ولا وشته شو نور ځاین شه خبرې نه رچی جنگ بیا د تزول کوشش کیږي میرا خورای ور بیا د پراکسی جنگینه د استعمال د پورا جوړیږي چین او امریکا په مانسه ممللیا سره لري
دا جدید دنیا دو په جدید دنیا کې غټ ملکینه ډایرکټ جنگ نه سره کو بل کوم خورا او خلق په هغه باندې دی بل سره جنگیږي دغه پراکسی جنگي چې مفادات توي خورا او خلق د بلوي نو روسي په یوکرین سره شخ کړای دی چین کې دی چې په دای علاقې کې مختلف نامونه باندې درځي دغه پورا بیا د جنگ ضرورت وي دغه د پورا د تیزی ضرورت وي دغه د پورا د شدت پسندۍ ضرورت وي دغه د پورا داسې د واقعي ضرورت وي نو میژه خپل قوم باندې ژغ کوي چې د امن لیار ونڅستای د امن د لیارې ملګري شستای د جنگ لیارو توس نور د بربودۍ په طرف بوزي نور تباهي ته بوزي د خورا لږ کاندیر نوی لږ د امن ته ویر کستای د خلق ډېر بېوسه ژوند تېروي لږ یې د واس تشتان کستای نو میژو د دغه دفاع چې خپل هم څومره واس وي د هغې مطابق وکړي دا نن درنه چې دلته مستدو د پی ټي ایم ټول مرکزي کمیټۍ په خپل منځ کې متفقه فیصله دادو چې میژ د دغه درنه भरपूर हिमायत की वेरसराव बदल सराफा हर डगर बंदे नूज तो विलो नुयो सिर्फ दिमीर मौजूदगी ना दिमीर दे मुख्तलिफ इलाके मशुनो रुद्रीमी और दगे दरने मुंतज़मीने ची किमा किसा किमा नारा किमा मुतालबा दगे दरने दे मुंतज़मीने पाशवा पागना वो ज़्यूता नबी वो चो आगावी अशकीम दगे दरने दे मुंतज़मीने पाशवी कदाइशी दिमीर د خورې دمیر د علاقې یونیم داسې خاص وي داسې مشر وي چې هغه وي چې دولته آوي دا وي نه تروشه تو به د خپلې مشرونه غږ وکړه تروشه کمیټې جوړه کړه ته خوښه کړه کیمه مطالبه د خوښه دو کیمه ناره د خوښه دو کیم روډ د خوښ دی کیم عمل د خوښ دی دا فیصله تو ورڅه زم ملاتړ در سره کوم البته ور په ورو مشوره خالي د شبار درکاو چې دیږي شي کدای شي نتیجه دارو شي دیږي کدای شي نتیجه دارو شي او د مشورې په هیڅ باندې د تو سره میش مشوره جاری وي بلا هر دولت مختلف الخیال خلق مستای باید هر خیال او فکر لرین که خال د خپل مشرتابه سره کانټیکټ وکړو او د قومي مشروم د مختلفې قومې سره رابطه وکړو او د درنه چې څومره هم غټېدلی شي دا چې نه چې کوم کردار توس ورته وښایې چې دغه دوی چې توس رابطې وکړي یا خلق روبلت شي او میش کوي او په میش باندې وي نو هر دوی چې د ظلم جبر کیږي د مظلوم په ملګرتیا کې شو د چای جم کې دغه خلق د هر مظلوم په ملګرتیا کې شپه واضح انداز ونیسي چې ځاینه پټوي نه څه کېږي نه وچ په اول صف شتاريږي نو د میرا دغه میش په دغه بنیاد نه کې چې د توسي کوي بلکې میش شکریا ادا کوي لکه د میش ملاتړ شوی وي داسې درګي دا ژغ دا اوس دا میش په دینه وچ فرض شمارلای دی چې میش کوم وطن تر څو پره په بهتري بدامنیک ژوند کوي میږي د امن خبره کوي استقامت ور نصیب کی زه یو ځل بیا هیایم چې ملګری صرف ځون مارو والستای بلکې نور ملګری حضر سرار والستای ډیر مننه خوشاله